د کهانې په شروعات کې مونږه یو د MI6 ایجنټ جورج وینو. هغه په پټه د شپې خپل باس سره میلاو شي. باس هغه ته وایي چې ستا په ټیم کې څوک غدار دی، ځکه چې هغه ته پته لګېدلې وه چې د دوی ایجنسي سیکرټ انفارمیشن لیک شوي دي. دا انفارمیشن ډېر زیات قیمتي و، ځکه چې د دې په صورت کې یو اټومي جنګ هم کېدی شو. باس هغه ته وایي چې ستا په ګروپ کې ستا ښځه کیترین هم ده او هغه هم غداره کېدی شي. جورج خپلې ښځې ته راشي او هغې ته وایي چې زموږ سیکرټ انفارمیشن لیک شوي دي او دا زموږ په ټیم کې یو د غدار کار کېدی شي. زه دا کس معلومول غواړم ځکه ما ټول ټیم ته دعوت ورکړی دی. ټول ټیم د دوی کور ته راشي او جورج بیا په زوره داسې خبرې شروع کړي چې هغوی پې بد ومني. د جورج مطلب دا و چې زما ټیم په غوسه شي او په دوی کې چې کوم یو غدار وي د ده د خولې نه داسې څه خبره وځي چې ما ته د هغه د غدارۍ ثبوت میلاو شي او زه هغه وپېژنم. جورج ټولو ته په شرابو کې د نشې ګولۍ اچولې وي. د هغوی نه داسې سوالونه شروع کړي. د دې نه دا معلومېده چې دوی کوم میشن شروع کړی دی په دې کې څه خرابي راغلې ده. باقي ټول ټیم نارمل و، خو کلیرنس ناڅاپه په غوسه شي او ووایي چې د دې خرابۍ لامل زما کېدونکی خاوند دی. هغه په دې ډېر څه غوسه شي او ټول په بحث شي، خو کلیرنس د بحث ختمولو لپاره د هغه لاس په چاقو ووهي. همدې سره ټول پاسي او دا پروګرام ختم شي. خو چاته هم دا پته ونه لګي چې په دې میشن کې اخر داسې څه غلطي شوې وه چې جورج یادوله. جورج او د هغه ښځه خپل کور ته راشي او بیا جورج په ډسبین کې یو د فلم ټیکټ وویني. د هغه په خپله ښځه باندې شک راشي چې کیدای شي همدا غداره وي او چاته چې دا سیکرټ انفارمیشن ورکوي هغه سره په پټه میلاویږي. جورج دا خبره په زړه کې وساتي او خپلې ښځې ته هیڅ حال ونه وایي. څه وخت پس موږ د جورج باس وینو. هغه ځان له ناست وي او شراب څښي، په دې سوچونو کې چې دا غدار به څوک وي او دا انفارمیشن ورکوي چاته. د شراب څښلو نه پس د هغه بدن په رپېدو شي او ډېر بدحاله شي. ښځه چې هغه ته راشي نو دی مړ شوی وي. جورج او کیترین دا افیس کار ختم کړي او بیا هغې ته ووایي چې راځه نن به یو فلم وګورو. کیترین هغه ته ډېر په زړورتیا سره ووایي چې ډېر وخت وشو موږ فلم نه دی کتلی، راځه نن به وګورو. د هغې ریاکشن داسې و چې د جورج هم په هغې شک کم شي او ځان سره وایي چې شاید هغه ټیکټ به د بل چا و کوم چې د دوی په ډسبین کې پروت و. بله ورځ هغه د کیترین دفتر ته ورشي او هغې نه کی کارډ وغواړي. بیا په دوکې سره د هغې د میټینګز ټول شیډول وګوري. باقي ټول میټینګز نارمل وو، خو یو میټینګ داسې و چې د دې په باره کې جورج ته هیڅ پته نه وه، حالانکه دوی دواړو په یو دفتر کې کار کولو او په یو کور کې اوسېدل. بیا د دې میټینګ راز معلومولو لپاره جورج د هغې جاسوسي شروع کړي. کیترین بیا د دې ایجنسۍ سیکرټریس ډاکټرې ته راشي. دا نوکري ډېره سخت او خطرناکه وه، ځکه به دې ډاکټرې د ټول ایجنټس دماغي ټیسټ اخیستو. ډاکټرې به د کیترین نه چې څه سوالات کول نو دې به ګډوډ جوابونه ورکول. ډاکټرې ته دا پته ولګي چې کیترین ته غلط خوابونه راځي او د هغې دماغو ته داسې سوچونه راځي چې کیترین ډارایي. ډاکټر هغې ته ووایي چې دا هر څه د انسان سره صرف هله کېدی شي کله چې هغه د یو غلط کار اراده لري او په زړه کې یریږي. خو کیترین بیا د دې په جواب کې غلی پاتې شي. بل طرف جورج د سمندر غاړې ته یوازې لاړ شي او ځان سره دا سوچونه کوي چې دا غدار به اخر څوک وي. په دې وخت هغه ته د افیس یو بل کس راشي او هغه ته ووایي چې ما ته د یو داسې فیک اکاونټ پته لګېدلې ده چې هغه ته 9 میلیونه یورو راغلي دي او دا فیک اکاونټ ستا د ښځې په نوم دی. دا اورېدو سره د جورج په خپله ښځه یو ځل بیا شک شروع شي او بیا دې کس ته وایي چې دا خبره به صرف زما او ستا ترمنځ وي. څه وخت پس جورج د کلیریسا کور ته لاړ شي. دا هغه جینۍ وه کومې چې په تیر شوي دعوت کې د خپل خاوند لاس په چاقو والی و. جورج د هغې نه تپوس وکړي چې اوس تا او ستا کېدونکي خاوند تعلقات څنګه روان دي. کلیرنس هغه ته جواب ورکړي چې زموږ په منځ کې هر څه ټیک دي او موږ دواړه د یو بل سره ډېره مینه کوو او هغه غلطي ما نه په نشه کې شوې وه، حالانکه د هغه هیڅ ګناه نه وه. بیا جورج هغې ته ووایي چې ته خپل کېدونکي خاوند ته دوکه ورکړې او ستا یو بل کس سره هم تعلقات دي او که د دې خبرې نه ستا کېدونکي خاوند خبر شو نو ستاسو رشته هم ماتېدی شي. دا اورېدو سره کلیرنس هم ویریږي او جورج ته وایي چې اخر ته غواړې څه او تا زما باره کې د دومره ډېر معلومات ولې جمع کړي دي. جورج هغې ته صفا ووایي چې زما په خپله ښځه شک دی. تا سره چې کوم سیټلایټ په کنټرول کې دی د هغې په ذریعه زه په خپله ښځه نظر ساتل غواړم. ما ته داسې ښکاري چې هم زما ښځه غداره ده او دا ټول معلومات هغه لیکي. ما د هغې شیډول چې کړی دی هغه د یو داسې سړي سره میلاوېدو واله ده چې د ده زموږ د دفتر سره هیڅ تعلقات نشته او دا کس د روس اوسېدونکی
کېدی او زما د ښځې چې کوم فیک رشین اکاونټ دی هغه ته څو ورځې مخکې 9 میلیونه روپۍ راغلي دي. زه دا معلومول غواړم چې اخر دا پیسې رالیږلي چا دي. کلینس بیا هغه ته ووایي چې ته په خپله ښځه دومره غټ شک هم کوې او بیا هم تر اوسه ستاسو تعلقات دومره ښه روان دي. جورج هغې ته جواب ورکړي چې د ښځې سره تعلقات په خپل ځای او د دفتر کار په خپل ځای زه دواړه په صحیح طریقې سره کوم. بیا د دفتر نه جورج ته یو کس خبر ورکړي چې ستا ښځه د دفتر نه وتلې ده. جورج او کلینس فورا د هغه سیټلایټ په مدد سره د خپلې ښځې ملاقات ځي او د هغې را یو تصویران راوباسي. هغوی وویني چې کیترین د یو رشین کس سره ناسته ده. حالانکه دوی دواړو دا سیټلایټ په خپله ښځه د نظر ساتلو لپاره هیک کړی و او د دې هیکینګ د دفتر باس ته پته ولګي او هغه فورا یو میټینګ راوواړي. باس ټولو ته ووایي چې چا زموږ سیټلایټ د 3 منټو لپاره هیک کړی و او هم د دغه سیټلایټ نه موږ په سیف هاوس کې په 6 کسانو نظر ساتلو. خو کله چې سیټلایټ هیک شو او بیا 3 منټه پس ټیک شو نو د دوی نه یو کس تښتېدلی و او هغه ځان سره د سرور کاپي هم وړې ده او اوس د مشرقي یورپ طرف ته روان دی. دا اوس د دوی دپاره یو غټه خطره جوړېدی شوه او د روس له طرف نه په دوی باندې یو جنګ هم کېدی شو. دا جنګ په جنګ عظیم کې هم بدلېدی شو. جورج په خپل ځان باندې ډیر زیات په غوسه شي چې زه څنګه دومره لاپروا کېدی شم. په خپله ښځه باندې د شک کولو په وجه ما د دښمنانو کار اسان کړو او زما د وجې دومره غټه خطره جوړه شوه. بیا بوس د دې غدار نیولو ذمہواري جورج ته ورکړي. هغه ته وایي چې څومره زر کېدی شي دا غدار ونیسه. د دې میټینګ نه پس کلینس د خپل کېدونکي خاوند دفتر ته لاړه شي او هغه ته وایي چې دا سیټلایټ موږ هیک کړی و. زموږ نور څه مطلب نه و، بس جورج د دې په ذریعه خپله ښځه باندې نظر ساتل غوښتل ځکه چې هغه په خپله ښځه د غدارۍ شک لري. دا اورېدو سره هغه د جورج ښځې ته لاړ شي او هغې ته صفا ووایي چې د جورج په تا شک دی او هغه هر ټیم په تا باندې نظر ساتي. کیترین هغه ته وایي چې تا ډېر ښه وکړل او دا خبره به صرف زما او ستا ترمنځ وي، بل څوک به نه خبرېږي. بله ورځ جورج یو ځل بیا د سمندر غاړې ته لاړ شي او هلته هغه هماغه سیکرټ ایجنټ راوغواړي کوم چې ده ته د کیترین د فیک اکاونټ په باره کې ویلي وو. جورج د هغه نه تپوس وکړي چې تا ته د هغه فیک اکاونټ په باره کې څه معلومات دي. هغه ورته ووایي چې دا اکاونټ مخکې هم د نورو ډېرو کسانو په نوم پاتې شوی دی او صرف د دې اکاونټ په وجه ستا په خپله ښځه باندې شک کول صحیح نه دي. بل خو په دفتر کې کیترین کلینس ته راشي او هغې ته یو ځل بیا د سیټلایټ هیکولو ووایي. کلینس هغه منع کړي خو کیترین هغې ته صفا دمکي ورکړي چې که تا زما خبره ونه منله نو ستا د پرونۍ کارنامې نه به ټول خبر کم او د دې په وجه ته جیل ته هم تللی شي. د دې سیټلایټ په ذریعه اوس زه په یو کس باندې نظر ساتل غواړم. کلینس مجبوره شي او هغې ته دغه کس معلومات ورکړي. بیا کیترین دا انفارمیشن یو بل کس ته ورکړي او هغه ته ووایي چې دې کس زموږ د سرور کاپي تښتولې ده. د دې نه مخکې چې هغه بل ځای ته وتښتي په دې لوکیشن لاړ شه او دا کس ونیسه. که ضرورت پیښ شو نو هغه ته وجلی هم شي. څه وخت پس د هغه تښتېدونکي غدار په ګاډي دماکه وشي او مړ شي. کیترین راشي خپل باس ته خوشخبري ورکړي. هغه ته وایي چې چا زموږ د سرور کاپي تښتولې وه هغه ما ووجلو او ډیټا مې د لیکولو نه بچ کړه. باس هغې ته وایي چې د وجلو دې ښه ونه کړل خو کیترین هغه ته وایي چې ډیټا خو بچ شوه. مخکې چې کوم انفارمیشن لیک شوي و د هغې غدر تر اوسه نه معلوم شوی. کیترین د دې ایجنسۍ دښمن وجلی وي ځکه په هغې باندې اوس د چا شک نه راتلو. جورج یو ځل بیا ټول ایجنټس ته دعوت ورکړي او بیا یو 4 ایجنټس د ده کور ته د شپې راشي. کیترین تماشه لوډ کړي او په میز یې کېږدي. جورج ووایي چې نننۍ روټۍ به بالکل مختلفه وي. زه به د ټولو نه څه سوالونه کوم، چا غلط جواب راکړو نو هغه به وجلی شي. جورج اول د ټولو پټ رازونه یو بل ته وښایي. په دې باندې ټول یو بل ته ډېر زیات شرمنده شي. بیا جیمز ته وایي چې تا زموږ په منځ کې یعنې زما او زما د ښځې په منځ کې تعلقات خرابول غوښتل. هم تا زموږ په کور کې د فلم ټیکټ اچولی و چې د هغې په وجه زما په خپله ښځه د غدارۍ شک رالو. بیا هغه ته څه تصویرونه وښایي او ورته ووایي چې هم ته زموږ د دفتر په سرور کې ننوتې وې، تا څه معلومات هلته نه پټ کړي وو او بیا دې بل چا ته ولېږل او بیا تا دا هر څه په نشه کې ډاکټرې ته ویلي وو.
ډاکټره د دې ایجنسۍ یو وفادار ایجنټه وه ځکه هغې دا ټول معلومات جورج ته راوړلي او د جیمز د کارنامو نه یې خبر کړی و. جورج بیا یو بل فایل کولاو کړي او جیمز ته یو تصویر او څه نور ډاکومنټس وښایي. هغه ته ووایي چې همتا په رشیا کې زما د ښځې په نوم فیک اکاونټ کولاو کړی و. زما دې په خپله ښځه شک جوړ کړو. د جیمز ټولې غدارۍ او دوکې هغه ته یو په یو په ګوته کړي. دا اورېدو سره جیمز ته هم پته ولګي چې اوس زما ټول رازونه دوی ته معلوم شوي دي. په ټیبل چې کیرلین کومه تماچه ایښې وه په هغې ټوپ کړي او د ټولو د وژنې حرکت وکړي خو دا تماچه نقلي وه. کیرلین هم د دې دپاره دا تماچه ایښې وه چې جیمز به همداسې حرکت کوي او بیا هغه په خپله تماچه سره جیمز وولي او هغه مړ شي. ټول ډېر زیات ویریږي او بیا جورج هغوی ته ووایي چې یریږئ مه دا یو غټ غدار و او همدا زموږ د ایجنسۍ قیمتي انفارمیشن د روس خلکو ته ورکول. څه وخت پس ټول خپلو کورونو ته لاړ شي. جورج او کیترین په کور کې یوازې پاتې شي. دواړه ډېر زیات خوشحاله وو ځکه چې هغه 2 میلیونه یورو اوس د دوی په قبضه کې وي. جیمز د کیترین په نوم دا فیک اکاونټ ځکه جوړ کړی و چې جورج خپله ښځه غداره وګڼي او په ما یې شک رانشي او زه په خپل پلان کې کامیابه شم. مګر د هغه دا پلان ناکامه شو او اوس 2 میلیونه یورو جورج او کیترین ته پاتې شي. همدې سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.